بخښونکي خدای په نامه ګورئ دغه ورځ چې په افغانستان کې جګړه رازېږېدلې ده یا بهرنیانو دلته راوړې ده، چون دا افغاني جګړه نه ده، دا خپلمنځي جګړه نه ده، بلکې دا یوه پردۍ جګړه ده. د هغې ورځې را په دې خوا تر ننه فکر همدا کیږي چې د جګړې او د سولې کونجۍ دواړه د بهرنیانو سره دي. د بهرنیانو سره په دې معنا چې دوی افغانستان ته راځي، دوی جګړه دلته پیلوي. او خوشبیني څنګه راځيږي؟ دا چې امریکا غواړي د افغانستان وځي او په افغانستان کې نور د جګړې ته د پای ټکی کیږي. زه په دې اند یم چې تر اوسه هم امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي او سوله راشي. راوړي دوی د جګړه دوی راوړې ده، دوی راغلل په طالبانو باندې بریدونه وکړل او طالبان د افغانستان تبعید کړل. د هغې په مقابل کې بیرته د طالبانو سره جګړه پیل کړه. طالبان په کورونو کې آرام پرې نه ښودل، یعنې ستونزې وې په هغه وخت کې چې دوی وهڅول شول دې ته چې جګړه پیل کړي. او هغه خوا لکه څنګه چې ګاونډي هېوادونه پخوا کې وو، هغوی خو د افغانستان د ورانولو دپاره ناست وو او ناست دي. دوی ته په غېږ کې ور ولوېدل او هغوی لاس پې تېر کړ، لکه څنګه چې مجاهدینو وکړل. په عین ډول کار وشو او لار دې ته هواره شوه چې جګړه لا هم پیاوړې شي. بل دواړو لورو ته دغه ویل کېږي چې مثلا د طالبانو تر شام ځینې هېوادونه پراته دي چې هغوی سپورټوي. په تېرو 18 کلونو کې ویل کېدله چې دواړې خواوې د جنګ غوښتونکي دلته افغان حکومت امریکا سپورټوي تر څو جګړه وکړي. هلته بیا وسلوال طالبان امریکا او ځینې نور هېوادونه د افغانستان ګاونډي هېوادونه په خاص ډول باندې پاکستان پر دې تورن دی چې وسلوال طالبانو ته وسلې ورکوي، تجهیزات ورکوي تر څو په افغانستان کې جګړه اوسني وخت کې که چیرې دغه سره پرتله کړو اصولي صاحب ډېر تاکید اوس پر جګړه باندې دی او که پر سوله باندې دی. یعنې خوشبیني په افغانستان کې دننه ډېر څه شته ده. دواړه خواوې افغانان دی او افغان حکومت او وسلوال طالبان دوی اوس پر جګړه باندې ډېر تاکید کوي چې خوشبیني ورته ډېره سوي او که یا د سولې پر خبرو باندې لکه څنګه چې مخکې م لږ اشاره وکړه ورته. امریکایان غواړي چې د افغانستان وځي، خو څنګه؟ افغانان دې ته خوشبینه شوي چې امریکایان غواړي چې اوس سوله راشي. دوی په حقیقت کې او په صادقانه ډول د سولې غوښتونکي ځکه نه دي چې هلته پاکستان لا اوس هم په تحرک کې دی، لا اوس هم توریزم پالي، لا اوس هم ایران توریزم پالي. ګاونډي هېوادونه اوس هم اخته دي د سیمې دپاره د افغانستان دپاره تورستان رالیږي. دوی اوس هم د افغانستان د ورانولو خوبونه ویني. یعنې تر هغې چې پاکستان، ایران او نور هغه هېوادونه چې په افغانستان کې نه غواړي چې یوه ورځ هم آرامه واوسي، تر څو چې په هغوی فشار رانشي او په هغوی په صادقانه ډول فشار رانشي، تر څو چې دوی د تورستانو د تجهیز او د ټریننګ څخه لاس وانخلي، په افغانستان کې سوله ناممکنه ده. تاسو پوهېږئ که د طالبانو سره اوس سوله وشي، په یو نوم یا په بل نوم د افغانستان د حکومت سره یو ځای شي، پر سبا ته به څه کیږي؟ د طالب په نوم نه، د احمد او د محمود په نوم به بله ډله را پیدا کیږي. تجهیزوي به یې څوک؟ همغه ګاونډی هېواد. پیسې به څوک ورکوي؟ اسلحه او بارود به څوک ورکوي؟ دوی به یې ورکوي. افغانستان ته به راځي. بل همدغه اوسنۍ خوشبیني په څه معنا باندې؟ نانسیا بنسټ ویلي د خپل نن په تازه څېړنه کې وویله چې د دوی تر ټولو لوی سپورټر چې مثلا په افغانستان کې دوی دغه سروې ترسره کوي، امریکا یې وښودل چې امریکا دغه بنسټ سپورټوي تر څو په افغانستان کې دغه ډول سروېګانې ترسره کړي. آیا فکر کوئ په تېرو 7 کلونو کې په رښتیني ډول باندې دغه سروې یوه معتبره سروې بللی سو چې په افغانستان کې زیات خلک اوس سولې ته هیله مند سوي دي او د جګړې کچه راکمه سوې ده؟ د جګړې کچه هو اصلا نه ده راکمه شوې. که موږ ووایو چې د جګړې کچه به راکمه شوې وي، اصلا دا به تېروتنه وي. همدا اوس چې د کابله موږ تاسو وځو د لوګر په طرف، ځان څنګه احساسوو موږ؟ آیا موږ دا ویلی شو تر لوګر پورې ښه رسېدی شو؟ همدا اوس چې د میدان وردګو پورې حرکت وکړو، آیا موږ تللی شو؟ همدا اوس چې موږ بله خوا بل ولایت ته حرکت وکړو، آیا موږ ویلی شو چې په ارامه فضا کې به په دغه لاره تیر شو؟ جبهي جنګونه او د ولسوالیو سقوطونه هغه موضوع خو ځان ته ده. بل دغه ډول سروېګان تر شا څه دي؟ څه غواړي چې مثلا د خلکو ذهنونو ته یو ډول خوشبیني ورکړي چې خلک خوشبینه کړي؟ سروې د هغه چا په لاس کې ده څوک چې فنډ ورکوي. بلکل هغه شرکتونه چې سروېګانې کوي، هغې ته څوک فنډ ورکوي او هغه څنګه چې دوی ته ویل کېږي هغسې سروې کوي. لکه څنګه چې په ځینو رسنیو کې
میزونه سیاسي میزونه جوړیږي په هغه څه جوړیږي چې د رسنیو هغه استراتیژي او پالیسي بیانوي. په همدې ډول سروېګانې هم هغه څه بیانوي چې څوک چې فنډ ورکوي د هغوی پکې ګټه وي او یا یې غواړي ترې. بالکل که په افغانستان کې غواړي چې په رښتیا هم سوله راشي، د سولې ځای معلوم دی، فشار راوستل په پاکستان او په ایران دي او خصوصا پاکستان باندې. دوی د افغانستان د نظام او د حکومت پر ضد هغه ډلې د خپل هیواده وباسي، تجهیز دی نه کوي، د دوی د ټاپیانو تداوی دی نه کوي، بارود د افغانستان ته نه رالیږي، مرمۍ د افغانستان ته نه رالیږي. خیر و خلاص مشکل نشته دی دلته. ستونزه همغه ده یوه چې په وار وار د افغانستان حکومت بیان کړې ده. بل اوس وخت کې فکر کوئ چې د جګړې ګراف لوړ دی او که د سولې د خبرو سولې ته د نږدې کېدو او که یا د جګړې ته د نږدې کېدو د لا نږدې کېدو د سولې ګراف ځکه لوړ دی چې خلک فکر کوي چې امریکایان غواړي سوله راشي. اما امریکا نه غواړي. اما امریکا که غوښتی خو هلته به پاکستان فشار راغلی وای. پاکستان فشار نه راولي. بله پر پاکستان باندې وروستي فشارونه په څه معنا باندې و د امریکا؟ تر یو حده فشارونه یې ډېر واړه فشارونه پرې راوسته. بالکل. اما که په رښتیا وغواړي چې په دوی په صادقانه ډول فشار راولي تر څو چې همدغه تجهیز، ټریننګ او د دوی مراکز وتړي، بیا هیڅ مشکل نشته. د همده اوس چیرې دي دوی؟ د کوم ځایه فعالیت کوي؟ دوی پیریان نه دي په هوا کې اوس یا د اسمان یا د نورو ستورو څخه راځي. بل یعنې همدغه سروي رښتینې ګڼئ او که نه؟ سروي اصلا لکه څنګه چې مخکې اشاره ورته وکړه، په دې سرویګانو باندې موږ باید زړه ونه تړو. موږ هغه څه وګورو چې په عمل کې دي. په عمل کې جګړه روانه ده، په عمل کې موږ شهیدان ورکوو، په عمل کې افغانان وژل کیږي، په عمل کې اخوا او دیخوا افغانان وژل کیږي، په سوونو افغانان په ورځ کې اخوا وژل کیږي، دیخوا وژل کیږي، ټاپیان ورکوو. څوک دي؟ همدغه افغانان دي، د دې خاوره بچیان دي، که طالب دی او که عسکر دی. مسله څه ده؟ امریکا باندې باید موږ ولس ملت فشار راوړو. که تاسو غواړئ چې دلته پاتې شئ، موږ سوله غواړو. سوله په څه معنا؟ په دې معنا چې ته دلته په باګرام کې راته اوسې، ته دلته په فلاني اډه کې راته اوسې، اما زما جګړه روانه وي، زما افغانان وژل کېږي. په څه معنا؟ همدا نن په خوست کې، که پرونو په خوست کې د عامه خلکو په یو موټر باندې برید کړی دی، 8 کسان هم وګړي، حتی تر دې چې د ښځې تکلیف و، اولاد زیږېدل او هغه ماشوم ورسره و، هغه هم پکې شهید شوی، بمباري پې کړې. په څه معنا لري؟ ډېره مننه اصولي صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. الکوزي صاحب تاسو هم ښه راغلاست. ستاسو په باور باندې اسیا بنسټ نن یو تازه څېړنه کې ښودل کړې ده چې په افغانستان کې د راتلونکي په تړاو باندې د خلکو خوشبیني ډېرې سوي دي او ویلي دي چې افغانستان یو ښه لوري ته روان دی. دوی ویلي دي چې په تېرو 2 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې افغانان دومره خوشبینه کېږي. فکر کوئ لرې پرتو سیمو ته تاسو ځئ، تګ راتګ کوئ، خلکو سره وینئ، آیا فکر کوئ افغانان همدومره خوشبینه دي چې افغانستان یو سم لور ته روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې تاسو ته او دواړو درنو قدرمنو میلمنو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو ته د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته سلامونه وړاندې کوم. د ټولو مخکې هغه شهیدانو ته چې د افغانستان په هر ګوټ په هره سیمه کې خپل ژوند د لاس ورکړی دی، ټولو ته دعا کوو الله تعالی دې وبخښي، خدای دې پر ورحمه شي. واقعا هم چې د افغانستان ولس، د افغانستان خلک چې کله امریکایان یا خارجان یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوانه کوي او د افغانستان جنگ غواړي، د افغانستان کې بې امنیتي غواړي، په افغانستان کې مشکلات غواړي، د هغوی یو داسې کار وویني چې هغه د افغانستان په ګټه دی، افغانان خوشحاله سي. د ټرمپ راتګ افغانستان ته، باګرام ته د ولسمشر سره لیدل، یعنې ده وویل چې موږ به د طالبانو سره خبرې شروع کوو، د سولې په هکله به د طالبانو سره موافقې ته رسېږو. دا د افغانانو دپاره یو څه خوشبیني پیدا کړله او افغانان څه خوشحاله دي. خو مخکې هم د 1 کال یا 1.5 کال په دغه د سولې په هکله خبرې وسولې، هغه خبرې برته د خاورو سره خاورې سولې او ټرمپ یو دم د سولې څخه انکار وکړي. که چیرې ټرمپ خپل پر ژمنه ودرېږي او د طالبانو سره خبرې وسي او طالبانو د جنګ څخه د سولې لارې ته راسي، دا د افغانستان دپاره یو ښه زیری دی او دا به د افغانستان دپاره د افغانانو په ګټه. بل الکوزي صاحب، ستاسو په باور باندې اوسني حالات ته په کتو سره په افغانستان کې جګړه روانه ده، په ډېرو ولایتونو کې د وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه روانه ده. دغه حالت ته په کتو سره افغانستان کم لور ته روان دی؟ تاسو وګورئ، جنګ واقعا هم چې روان دی او جنګ سته او هر ورځ موږ افغانان خپل قرباني د لاسه ورکوو، نظامي هم ملکي هم. هغه خلک چې
افغانستان یو ښه لوري ته روان دی. دوی ویلي دي چې په تېرو 7 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې افغانان دومره خوشبینه کېږي. فکر کوئ لرې پرتو سیمو ته تاسو ځئ تګ راتګ کوئ خلکو سره وینئ، آیا فکر کوئ افغانان همدومره خوشبینه دي چې افغانستان یو سم لور ته روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې تاسو ته او دواړو درنو قدرمنو میلمنو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو ته د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته سلامونه وړاندې کوم. د ټولو مخکې هغه شهیدانو ته چې د افغانستان په هر ګوټ په هره سیمه کې خپل ژوند د لاس ورکړی دی، ټولو ته دعا کوو الله تعالی دې وبخښي، خدای دې پر ورحمه شي. واقعا هم چې د افغانستان ولس د افغانستان خلک چې کله امریکایان یا خارجان یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاس وانه کوي او د افغانستان جنګ غواړي، د افغانستان کې بې امنیتي غواړي، په افغانستان کې مشکلات غواړي، د هغوی یو داسې کار وویني چې هغه د افغانستان په ګټه دی، افغانان خوشحاله سي. د ټرمپ راتګ افغانستان ته باګرام ته د ولسمشر سره دل، یعنی ده ویل چې موږ به د طالبانو سره خبرې شروع کوو، د سولې په هکله به د طالبانو سره موافقې ته رسیږو. دا د افغانانو دپاره یو څه خوشبیني پیدا کړله او افغانان څه خوشحاله دي. خو مخکې هم د یو کال یا یو نیم کال په دغه د سولې په هکله خبرې وسولې، هغه خبرې برته د خاورو سره خاورې سولې او ټرمپ یو دم د سولې څخه انکار وکړي. که چیرې ټرمپ خپل پر ژمنه ودرېږي او د طالبانو سره خبرې وسي او طالبانو د جنګ څخه د سولې لارې ته راسي، دا د افغانستان دپاره یو ښه زیری دی او دا به د افغانستان دپاره د افغانانو په ګټه. بله الکوزی صاحب، ستاسو په باور باندې اوسني حالات ته په کتو سره په افغانستان کې جګړه روانه ده، په ډېرو ولایتونو کې د وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه روانه ده. دغه حالت ته په کتو سره افغانستان کم لور ته روان دی؟ تاسو وګورئ جنګ واقعا هم چې روان دی او جنګ سته او هر ورځ موږ افغانان خپل قرباني د لاسه ورکوم، نظامي هم ملکي هم. هغه خلک چې د جنګ د دواړو خواو د خوا څخه کورونه او ځایونه پرېږدي په ډېر سخت حالات قرار لري. د اوس فعلا د هلمند جنګ د مرجې ولسوالۍ په نامه چې کوم عملیات دوی شروع کړي وو، دفاع وزارت او د هلمند کلي اردو مسؤلین رهبري یو مطبوعاتي کنفرانس ورکړي چې مرجې ولسوالي موږ د طالبانو څخه پاکه کړل. پس ته 4 کاله موږ د مرجې ولسوالۍ ته وتوانېدلو چې د طالبانو خلاصه کړو. خو مطلقا دا یو ښکارور ژوندي دروغ دوی دواړو ویل، هم دفاع وزارت دروغ ویل، هم د هلمند د رهبري د کلي اردو دروغ ویل چې موږ مرجع د طالبانو څخه خلاصه کړه. مرجع مکمل د طالبانو په لاس کې ده، هلته طالبان اوس هم شتون لري. دوی صرف د چارای وزیر د خوا څخه هغه لار چې کنډک د دوی خلک معاشره وه، صرف د معاشره خلکو دپاره یو ډوډۍ مهمات شان ورور د 6 میاشتې دپاره. جنرال مقبل هم د لاسه باندې ورکوي، د خلکو کورونه هم چور سول، د خلکو مالونه هم چور سول. هغه تیلو سلاوي شان چې دوی غلا کړي وي هغو ته صرف د مصرفي دپاره یو لار جوړه کړي چې موږ عملیات کوو، دا دلته مصرف سولې. دا جنګونه تاسو وګورئ د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې دا اوس سال دی، په بغلان کې د سال دی، په فاریاب کې د سال دی، په جوجان کې، بادغیس کې، فراه کې، په نورو ولایتونو کې، غزني کې، میدان وردګو، زابل څه حال دی. تاسو وګورئ موږ افغانان هر ورځ په سخت حالات کې قرار لرو، موږ سولې ته ضرورت لرو، موږ نه غواړو چې یعنې هېواد کم لور ته روان دی، جګړې ته او که سولې ته نږدې کېږي. که چیرې دغه خبرې تغییر او تبدیل رانسي او د سولې خبرې شروع نسي، د جنګ خواته روان دی. او که چیرې د سولې خبرو باندې ټینګار وسی، د سولې خبرو ملاتړ وسی، د سولې خبرو تارکلی وسی، د حکومت خوا څخه هم د امریکایانو هم د طالبانو د خوا څخه زه دا امیدواري لرم چې انشاءالله په افغانستان کې سوله راتلونکې ده او سوله به راځي. او که چیرې د طالبانو سره د سولې خبرې ونسي، هغه تفاهم چې در مخ جوړ شوی دی پر هغه باندې یو موافقه ونسي، افغانستان د خراب خواته روان دی، افغانستان د جنګ خواته روان دی، افغانستان د بې امنۍ او مشکلاتو او ستونزو ناخوالو خواته روان دی. ډېر زیات مننه الکوزی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. کلکانی صاحب، ستاسو په باور باندې په کور دننه د دغه ډول هیلو او هیلهمندیو سره ډېر اختلافات هم موجود دي. افغانستان 2 مهمې مسلې په مخ کې لري، یو د انتخاباتو مسله ده او بله هم د سولې مسله ده چې جګړه به ورسره کراره کېږي که چیرې دغه دواړه په افغانستان کې حاکم کېږي. په نظر باندې مثلا که چیرې وګورو په افغانستان کې داخلي اختلافاتو د حکومت پر وړاندې د سیاسونو اختلافاتو، د حکومت پر وړاندې د سیاسي مخالفینو اختلافات، د هر څه ته په کتو سره حکومت کمزوری دی او که یا وسلوال طالبان کوي سوي او یا د اصولي صاحب په خبره باندې چې بهرنیان نه غواړي په افغانستان کې لا هم جګړه پای مومي او دوی خپلو ګټو ته د جګړې له لارې ورسېږي. اصلا ما چیزی که باید خاطر نشان ساخت که متاسفانه جنگ 40 سال شده است یا تقریبا 40 سال شده است که در افغانستان ادامه داشته است. یعنی به این معنا نیست که با آمدن امریکایی ها در افغانستان جنگ جریان پیدا کرده است. متاسفانه جنگ با روس‌ها، جنگ های ذات البینی، جنگ های بین افغان ها و بالاخره جنگ های تنظیمی و بالاخره جنگ هایی که
با ایالات متحده امریکا و طالبان و طرف حکومت افغانستان جریان داره. ولی همه طرف های درگیر به این نقطه و بالخصوص طالبان پی بردین که ما نمیتونیم توسط زور و استعمال زور قدرت تصاحب بکنیم. این یک دیگرگونی هست، یک تغییر است در افکار طالبان و همچنان امریکایی ها هم به این نتیجه رسیدین که بالاخره ما نمیتونیم با جنگ تمام مسائل افغانستان حل بکنیم. بله، فکر کوئ کله کانای صاحب امریکا په افغانستان کې دغه سولې په لټ کې ده چې افغانان یې غواړي؟ ما باورم این است که امریکایی ها خب حتی به این فکر نیستن که افغانان چیزی میخواین. امریکایی ها به این فکر هستن که اونا خودشان چی میخواین. همین نوع دور مذاکراتی که با طالبان اینا انجام دادن خلاف نرم های بین المللی، خلاف کنوانسیون های بین المللی، خلاف اصول و مقررات بین حقوق بین دول، این خود مذاکره امریکا با طالبان در مخالفت با اینمی همه مسائل است. این اونا خواستن که حتی نظرات مردم افغانستان و حکومت افغانستان در نظر نگرفته با طالبان یک مصالحه بکنن که در آخر با یک توییت ترامپ او خراب شد. ولی من معتقد به این هستم که امریکایی هم متوجه شدین که بالاخره ما با جنگ نمیتونیم مسائل افغانستان حل بسازیم و اینا هم مشکلاتی که در داخل خود بین جمهوریت خواه و دموکرات ها در امریکا و نزدیک شدن انتخابات ایالات متحده امریکا همش تاثیر داره که باید امریکایی ها در افغانستان به یک نتیجه برسن. این ملحوظات باعث ازی شده است که ما باورم این است که امریکایی ها حال طرفدار ازی شدین که باید در افغانستان صلح تأمین شود و همچنان طالبان هم و هم مردم افغانستان امیدهایی پیدا کردین که ما میتونیم به یک شکلی به صلح برسیم. جمع از این اگر جمع کنیم در آخر تحلیل زمینه ها برای صلح مساعد شده است، زمینه ها برای گفتگو مساعد شده است، زمینه ها برای این مساعد شده است که افغان ها بین خود بنشینن و قضایا را از نوک یا از میله تفنگ نه بلکې سره میز حل کنن. ډیره زیات مننه. بیرته سره ګرځو. اصولي صاحب ستاسو په باور باندې مخکې ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وسوله. دغه ټولو هڅو ته په کتو سره امریکا چې د سولې لپاره یې پیل کړي دي وروستیو کې مثلا افغانستان ته د ټرمپ راتګ د انتخاباتو د نتیجې نه معلوموالی تر اوسه پورې په حکومت کې دننه اختلافات د سیاسیونو او حکومت ترمنځ اختلافات فکر کوئ له دې ټولو څخه څه نتیجه اخیستلی سو چې افغانستان کوم لور ته روان دی؟ په لویه کې ویلی شو چې په راتلونکي کې که د سولې خبرې په رښتیا هم صادقانه ډول پر مخ لاړې او امریکا وغوښتل چې د سوله باید راشي افغانستان ته نو بیا موږ خوشبیني درلودلی شو. د په دې معنی چې امریکایان د طالبانو سره اوربند د دوی ترمنځ ونه کړي بلکې دا ووایي چې په افغانستان کې باید اوربند موجود وي لکه څنګه چې زلمي خلیلزاد دا کار کړی و. تړون دغسې کېده چې اوربند به د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ وي. اوس هم طالبانو ویلي دي چې اوربند به له امریکا سره کوي او افغان حکومت سره به هغه کیسه دلته ده د کاسې لاندې نیم کاسه دلته ده. که چیرې د امریکا سره دوی خپل اوربند وکړي بیا نو څه کیږي؟ بیا به د افغانانو ترمنځ جګړه روانه وي او لا به شدت پیدا کړي، لا به ولایتونه د لاسه وځي، لا به ولسوالۍ د لاسه وځي، لا به د افغانانو قتل عام شروع کیږي اخوا او دېخوا دواړه. په اوس کې که چیرې د افغانستان حکومت، د افغانستان سیاسیون او د افغانستان ولس دې ته توجه وکړي چې امریکا پرې نږدي چې دغسې یو خاینانه تړون د دوی ترمنځ راشي او طالبان هم باید دې ته متوجه وي. ممکنه ده چې د سیاسیونو او حکومت ترمنځ اختلافات په کتو سره دغسې یو هڅه ترسره سي چې بله دا خو ملي ګټې دي. اما سوله یوه ملي پروسه ده. ډیرو په پام کې نه دي نیولې همدغه ملي ګټې، دغه ملي پروسې ته باید امریکا له طرحې ملاتړ کړی دی. خو کیسه څه ده؟ هغوی خوشبینه دې ته و چې سوله به په افغانستان کې راشي. هغوی خوشبینه دې ته و چې دلته به په افغانستان کې انتخابات نه کیږي تر څو چې دوی وتوانیږي یوه موقته اداره راشي او په هغې کې خپل ځان وویني. مسله دا وه مګر په لویه کې دوی باید دې ته متوجه وي، طالبان باید دې ته متوجه وي چې که چیرې دغسې تړون یې وکړه د پاکستان یې ومنل او د افغانستان حکومت د امریکا ومنل د دوی ترمنځ د طالب او د امریکا ترمنځ
اوربند راغی او د حکومت او د طالبانو ترمنځ بیا هم جګړه وه دا په دې معنی چې افغانستان تجزیې ته بیایي دا په دې معنی چې افغانستان قتل عام کیږي دا په دې معنی چې په افغانستان کې به خونړۍ جګړې رازیږي بنان په هیڅ صورت د طالبانو سره په هیڅ صورت د امریکا سره زموږ رهبران دا ونه مني چې د دوی ترمنځ اوربند راشي بلکې د افغانستان په سطح اوربند راشي که چیرې دغه اوربند په افغانستان کې راشي نو موږ پوهیږو چې دلته به یوه سوله وي او که نه د کاسې لاندې نیم کاسه ده افغانستان به بیرته او یوم لسیز ته ځي لکه څنګه چې او یوم لسیزه کې مجاهدین سره پرېښودل په خپل منځ کې سره وخوړل یو بل یې وشکوه یو په د بل په سر باندې میخونه سره ووهل افغانستان هغه حالت ته بوته لکه څنګه چې سومالیا وه بنان په کار ده څه زموږ هغه سیاسیون چې د دولت مخالف دي هغه سیاسیون چې غلي ناست دي هغه سیاسیون چې دولت سره دي ټول په یو غږ د غږ راوچت کړي چې افغانستان نور باید بحران ته بونځو قومي ټیکهداران باید په دې پوهي چې نور د قومونو څخه ګټه نشي اخیستی دوی د قومونو ځان نه تپي په یو نوم په بل نوم په بل نوم افغانستان د جګړې ته نور نه ښکېلوي نه د پکې باسي اوسني وخت کې شرایط څه شته ډېر برابر دي سولې ته د نږدېوالي لپاره او که د جګړې د اوږدوالي لپاره پرون به تاسو د احزابو او سیاسونو یوه ګډه غونډه لیدلې وه هغوی ویله چې اوسنیو شرایطو په پام سره یوازنۍ حل لاره چې کېدلی سي چې افغانستان له بحران څخه احتمالي بحران څخه وژغوري هغه د موقت ادارې جوړېدل دي فکر کوئ هم دغه حل لاره کېدلی سي د موقت ادارې جوړېدل په دې معنا دی لکه یو څوک چې زموږ تاسو اتلس منزله د مخابراتو وزارت په سر ته ختلی او د هغه ځایه ځان راوغورځوي او ځان ووژني په دې معنا ده هغه سیاسیون چې پرون هلته سره ناست وو په دې معنا په دې اند وو چې دوی په راتلونکي حکومت کې خپل ځان نه ویني بنان که افغانستان ځان وژنه کوي انتحار کوي او افغانستان تقسیمیږي یا نه تقسیمیږي افغانستان اور اخلي او که نه اخلي دغه کار باید وشي دوی باید ځان پکې وویني همغه وایم چې همغه قومي ټیکهداران همغه څوک چې په خلکو باندې تجارت په ولس باندې تجارت کوي د ولس په سرونو باندې تجارت کوي او ځان رسوي یو ځای ته د هر قوم یو ټیکهدار تاسو وګورئ نوم یې نه اخلم احمد محمود فلانی 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 بلډینګونه لري اما عام خلک یې څه کوي هلته خیر ټولوي درویزه کوي د دوی وکیلان د دوی وزیران د دوی رهبران په همدې ډول ټولي دوی څه کوي عام خلک بیچارهګان بېګا ته ډوډۍ نه لري بنان که ځان ته وایي چې زه وکیل یم ځان ته وایي زه وزیر یم ځان ته وایي زه د سیاسیونو له جملې څخه یم رهبر یم نو رهبر خو د خلکو په مورد فکر کوي یو ټاکلي هدف ته د رسېدو لپاره اوس ولس د دوی ترمنځ پاته دی سیاسیون یا احزاب وایي چې په موږ پسې تړلی دی ولس په موږ پسې را روان دی او حکومت بیا وایي چې په موږ پسې را روان دی اما حکومت دونې کمزوری دی چې د همدغو سیاسي احزابو خپل جواب هم نسي ورکولی اوس ولس ته په کار څه ده چې ولس د چا ته شوه لري ګورئ تر یو حده معلومه هم شوه په تېرو ټاکنو کې ولس ډیری نه د حکومت سره و او تر ډیره هغه سیاسیون خو استفراغ کړل تاسو ولیدل 15 رایې هم چا وانخیستی هغه څوک چې 1 لک رایې راوړی وي هغه ځان یې ثبت کړل ته د نومان په حیث باندې هغه څه چې 3000 رایې وانخیستې هغه څوک چې ځان غټ کوي 3% رایې وانخیستې بنان څه معنا کوم ولس دوی تر شا چې شی یادوي کوم کاذب شهرت ځان ته ورکوي ځان خو یې په آینه کې ولیده پرون ته ډیره د حکومت پلوی وه ویلې چې موږ حکومت او نظام غواړو بالکل دلته یو نظام په کار دی که د احمد په راس کي او که محمود په راس کي مهمه نه ده چې څوک یې په راس کي اما یو نظام په کار دی زموږ هغه نظام په کار دی چې د خاینینو په خوله یو څوک شي د هغه چا پر خوله یو څوک شي چې افغانستان نه غواړي او په افغانستان کې جګړه غواړي په افغانستان کې تجزیه غواړي په افغانستان کې ناامني غواړي ډېره مننه اصولي صاحب بیرته تاسو ته راګرځو الکوزی صاحب ستاسو په باور باندې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د بهرنیانو وتل افغانستان څخه په مسؤلانه ډول باندې او د تیرو لسیزو لاسته راوړنو ساتل اوسني وخت کې دغه حکومت ته په پام سره د دې حکومت اوسنیو کارونو ته په پام سره ممکنه ده چې له همدغو څخه ساتنه وسي بهرنیان په مسؤلانه ډول باندې له افغانستان څخه وځي دلته د سولې زمینه مساعده کړي او بیا دغه ضمانت څوک ورکړي چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره تر خبرو یا مثلا جوړجاړي وروسته دغه ضمانت ورکوي چې جګړه به نه کوي ډېره مهمه او پر ځای دغه یو پیچلی سوال دی واقعا چې امریکایان طالبان حکومت ټول د طالبانو د ذمهوارۍ دپاره به خامخا هغه حکومت چې دوی وسیږي قطر یا نور هغه هیوادونه چې دوی منځګړیتوب کوي هغه به ضمانت ورکوي چې طالبان په حکومت
او یا په هغه ملي ګټو باندې چې د افغانستان کې د 18 کاله باندې راغلي دي او تکلیفونه زموږ ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت هغه ځواکونه چې هغه په ډېر تکلیف او زحمت جوړ شوي دي د هغو ساتنګه وسي او هغه باید هغسې پاته سي. د دې لپاره ضمانت د حکومت لپاره او د افغانستان د ولس لپاره ډېر مهم دی، دا باید وسي. خبره دا ده چې دغه اوس حالات د مشکلات او ستونزو ناخواله ته چې سړی ګوري، زه فکر نه کوم چې غوربند د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ وسي او افغانان برته په جنګ ورسره اخته او اردو ملي، پولیس ملي، امنیت ملي برته په خزو کې یا د شپې چاپی ول کېږي یا جنګ کېږي یا هوایي بمبارۍ کېږي یا نور مشکلات او ستونزې راځي یا د طالبانو د خوا څخه تعرضونه کېږي. زه دغه حالات نور هم کړکېچن وینم. زه دغه حالات نور هم د طالبانو واک لکه اوس چې ورځ په ورځ د یوه ورځ تر بلې د ډېرېدو خواته دی. د افغانستان 50% اراضي د طالبانو د حاکمیت لاندې ده. که چیرې د طالبانو او د امریکایانو وربند وسي، زه دغه فکر کوم چې ډېرې منطقې به نور هم حکومت ته لاس ورکړي. صرف لکه هغه د نجیب او د ډاکټر نجیب او د هغه وختونو کې چې فشارونه معاصره وه او په معاصره حالات کې دغه خلکیانو ګزاره کول، اوس هم زه هم دغه منطقې به دغسې راتنګې کړي، راټولې به کړي او مشکلات او ستونزې به در دې اوس نور هم ډېرې بلې الکوزی صاحب، امریکا حالات خو به تاسو له نږدې څارئ، په افغانستان کې د دوی سیاستونه وینئ. امریکا په څه لټه کې د افغانستان کې؟ دلته د ټاکنو نتیجې موږ په مخ کې لرو چې تر اوسه پورې نه دی اعلان شوی. د ټرمپ سفر افغانستان ته په څه معنا باندې او فکر کوي هغوی د افغانستان له اوسني حکومت څخه ملاتړ اعلان کوي چې له دوی سره به مخامخ درېږي، ملاتړ به یې کوي او که چیرې وسلوال طالبان د دوی سره سولې ته ونه رسېدل، پر وړاندې به یې په جګړه بیا لاس پورې کوي. د امریکا له لوري ویل کېږي چې مثلا دوی دوه ګونی سیاست مخ ته وړي، هم پر جګړه باندې تاکید کوي، هم د سولې پروسه مخ ته وړي چې تر څو افغانان مصروفه وساتي. ستاسو په باور باندې څه غواړي امریکا اوسني وخت کې؟ تاسو وګورئ، امریکایانو د افغانستان د حکومت سره نه غواړي چې صفا او یو دریز کار ورسره وکړي او د دوی هغه څه چې افغانستان حکومت مخ ته په ځي هغه ورسره وکړي. بلې ولې باور نور باندې لري؟ امریکایان هغه هلیکوپټر یا هغه جنګي یا هغه باربري طیارې افغانانو ورته ورکړي دي چې هغه په امریکا کې هلته ملي تجاران یې لري. هغه طیارې دوی ته نه دي ورکړي چې دلته دوی استفاده نه کړي. نه غواړي چې ملي پوځ، نه غواړي چې دفاع وزارت، نه غواړي چې داخله وزارت پر پښو ودرېږي او د طالبانو سره یا د داعش سره خپل په لاس یا خپل په موټي مقابله وکړي. باید د افغانستان پوځ امریکایانو ته محتاج وي، باید د امریکایانو ته لاس نیولی او د دوی همکاري دا باید ورسره شرطه. نو نور مشکلات او ستونزې ناخوالې شته او دغه حالات په کتو سره د افغانستان حکومت دلته ځینې کې ته امریکایان را روان دي چې سوله باید وسي او د شپې بیا ته وګوره چې چاپی ول کېږي، خلک بې ګناه خلک په شهادت رسېږي. پرون په هلمند کې په واشیر کې بې ګناه خلکو باندې چاپه د عجایب الله کا په نامه باندې بېچاره سړی په شهادت ورساوه. یعنې هلته هم د سولې کار کوي، هم هلته د جنګ کار کوي، هم هلته غواړي چې د انتخاباتو دغه ګډوډ مشکلات او ستونزې ناخواله کې هم دوی مداخله وکړي. افغانستان امریکایان نه غواړي چې صفا کار وکړي. د افغانستان کې یو برنده شته په د انتخاباتو کې، برنده باید اعلان شوی وای، باید د سفارت هم ورته ویلي وای، باید د ولسمشر چې رالی مې ورته ویلي وای، باید دا نور هم ورته ویلي چې هر چا ګټلی د هغه د افغانستان ولس ته اعلان کړي. هر څوک چې برنده دی هغه دې راځي. ولې دا مشکلات، ولې دغه روزه مشکلاتو او ستونزو ناخواله ته افغانان بیایي؟ امریکایان نه غواړي چې یا سوله صفا وسي یا نه امریکایان غواړي چې په افغانستان کې یو حکومت راسي. نه غواړي چې ډاکټر صاحب اشرف غني راسي یوازې، نه غواړي چې ډاکټر صاحب عبدالله راسي، نه غواړي چې د طالبانو مشر ملای بطلا خونزاده راسي. دوی غواړي چې داسې درې سره، دوه سره، څلور سره حکومت وي، هر یو د دوی سره کار نه کوي، د دوی ګټې پکې خوندي او بل به راکشي چې راځه نه ته خو ښه سړی. امریکایان دا پرور دا 50 حکومت چې وشي، امریکایانو خو دغه ګټې پکې کوي. امریکایان اوس هم نه غواړي چې پر مخ دې راسي، طالبان دې راسي او طالبان چې څه وایي هغه ورسره ومنل شي، حکومت چې څه وایي دوی ورسره ملاتړ وکړي، حمایت یې وکړي، ملګرتیا وکړي. امریکایان داسې سیاست غواړي چې ته هم پشکې وساتي، کلکاني صاحب هم وساتي، ناصري صاحب هم وساتي، ما هم وساتي. که زموږ څلورو کې دارې وسه خوابه دی او دا بل سره کار کوي چې راځه وروره ته رامخته شه. نو د امریکایانو داسې سیاست کوي، د افغانستان د ولس سره په صداقت نه دي ولاړ، د افغانستان د خلکو سره په صداقت کار نه کوي. صرف دوی د افغانستان خلک خپل په مابین کې سره جنګي. دوی ته د افغانستان دا مهمه نه ده که طالب مري، که ملکي سړی مري، که بې ګناه خلک مري. دوی صرف خپل دلته شتون ساتي. ته ورشه د پل چرخي زندان ته ورشه، دا ټول طالبان په حساب 10,000 بندیان ته لري. په دې 10,000 کې 10,000 بې ګناه خلک د ژره په خاطر د لنګوټې په خاطر راوستلي. یعنې غواړي چې د خلکو فاصله د دې دولت سره ډېره شي، د دې خلکو مشکلات او ستونزې بغض
اراده او یقین دا ټینګ سي دوی ځله خرابوي دوی ځله مرداروي. ډېر زیات مننه القاضي صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. کلکاني صاحب مخکې ویل کېدله چې په افغانستان کې نړیوال یا بهرنیان چې کله راغلي دي دلته دوی غوښتله په جګړه کې خپلې ګټې په افغانستان کې ترلاسه کړي، اما حالاتو او د سیمې حالاتو او د نړۍ حالاتو په کتو سره اوس شرایط دې ته برابر شوي دي چې امریکا په خاص ډول باندې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې او نړۍ هیوادونه غواړي په افغانستان کې د جګړې له لارې نه بلکې د سولې له لارې د امنیت له لارې خپلې پروژې مخته یوسي، مثلا دلته خپلو اهدافو ته ورسېږي. فکر کوئ امریکا دا ځل په څه لټه کې ده؟ القاضي صاحب مخکې ویل چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسېږي، دوی دلته غواړي چې په افغانستان کې یو کمزوری حکومت په وجود راوړي، په هغه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي. در این خوشکی نیست که کشورها همه کشورها در مجموع یکی از اصول کشورداری و یا مملکتداری همی است که هر کی پای منافع خود است. امریکایی ها در افغانستان پای منافع خود هستند و به خاطر مردم افغانستان قدر مصرف و زحمت و تلفات و امثالش متحمل نمیشن، فقط منافعشان است که اونا رو کشانده است به افغانستان با همین زحمت ها و تلفات و مصارف. ما باید در پای منافع خود باشیم، یعنی افغان ها، حکومت افغانستان باید در پای منافع خود باشه، منافع ملی خود در قضایای صلح و جنگ در هر دو صورت باید تعقیب بکنه. ما باورم است که امریکایی ها اگر پای منافع خود هستند ولی این برمیگرده به حکومت افغانستان که در قسمت کشورهای منطقه و کشورهای جهان یک همگرایی منافع را پیدا کنه. مثلا ما گفته میتونیم صلح در افغانستان، صلح در منطقه، صلح در جهان، یک منافع مشترک است. اگر در افغانستان جنگ باشه، جنگ در منطقه است و جنگ بالاخره در جهان است. ما دیدیم که کاخهای واشنگتن و نیویورک هم آرام نبودن، اونجا هم تلفات وجود داشت و حملات وجود داشت. بنان ما میتونیم که با یک دیپلماسی فعال حکومت افغانستان در قسمت آوردن صلح و یک همگرایی منافع هم کشورهای منطقه را و هم کشورهای جهان به اصطلاح معترف و متقاعد به بسازه که صلح در افغانستان به نفع همه کشورها است. اما هغه خو هغه وخت کولی شي چې حکومت یو لاس وي. اوس دا ځل څومره هیله موجوده چې امریکا په افغانستان کې یو سری حکومت ته لاره هواره کړي. ما باورم است که اگر تیکت های انتخاباتی هم هستن همش افغان هستن و اگر کسایی که در حکومت هستن هم این ما سیاسیون، تیکت های انتخاباتی، مردم افغانستان ما همه باید پای منافع ملی خود باشیم. یعنی منافع ملی و منافع مردم افغانستان به اندازه مردمه که چشم خود باید قدر بتیم و از او حفاظت و حمایت بکنیم. نباید ما تریبیون برای خارجی ها باشیم، نباید لود سپیکر برای استخبارات منطقه باشیم، نباید ما منافع کشورهای دیگر در افغانستان تأمین بکنیم. ما باید منافع افغانستان در کشورهای دیگر در منطقه و بالاخره در مذاکرات در جنگ باید ما تأمین بسازیم. این یکی از اهداف حکومت افغانستان و سیاسیون باشه. و حالا که ما مشکلات انتخاباتی رو داریم، میگی خودش باعث از میشه که یک سری مشکلات ها در افغانستان به وجود بیاد. نباید تیکت های انتخاباتی، نباید سیاسیون ما منافع ملی را، منافع مردم افغانستان فدای منافع گروهی، سمتی، تیمی و بعض مسائل شخصی خود بکنن. بعد ما منافع مردم افغانستان بالاتر از منافع تیمی، سمتی، زبانی و امثالش و حتی مذهبی را بالاتر از این ندانیم و منافع ملی خود قسمی که دیگه کشورها پاکستان، ایران، روسیه، امریکا و سایر کشورها منافع ملی خود در نظر میگیرن، ما هم باید منافع ملی خود در نظر بگیریم. ډیره زیاته مننه. اصولي صاحب په تیرو اتلسو یا 19 کلونو کې خو امریکا ونه غوښتل چې په افغانستان کې یو غښتلی حکومت ولرو، موږ صلاحیت ولري، هغوی په خپل واک باندې او په خپل صلاحیت باندې کړنې ترسره کړي. دا ځل څه فکر کوئ؟ نتیجې ته په کتو سره نتیجه تر اوسه نه ده اعلان شوې. امریکا غواړي چې مثلا دا ځل بیا د افغانستان ټاکنو کې لاسوهنې ترسره کړي. وروستیو هڅو ته موږ ګورو، یو بل لور ته ځي، ځینې کسانو سره ګوري، لیدکاته ترسره کوي. دغو هڅو ته په پام سره که چیرې مثلا په افغانستان کې یو لاسی حکومت راځي، فکر کوئ چې بالاخره بیا په افغانستان کې
افغان حکومت او وسله وال طالبان دغسې وي سولې ته ورسېږي چې افغانان یې غوښتونکي د ټاکنو موضوع جوته ده د 2014 کال ټاکنې هغه وخت ستونزې موجوده وي چې هغه وخت بایومیټریک نه و هغه وخت صندوقونه له هر خوا څخه ډک شوي وو او د هغوی پاکول ډېر سخت کار وو دا ټاکنې معلومې دي بایومیټریک موجود دی هغه اسناد او هغه بنسټ چې بایومیټریک باید ولري هغه رای معلومې دي د ټاکنو کمیسیون اوس باید د دې جرأت وکړي چې ډېر عاجل دغه کار وکړي او اعلان یې کړي تر څو چې ولس هم د دې غم خلاص شي او د ولس په اقتصاد باندې او په ژوند باندې چې د تاثیر منفي تاثیر غورځولی هغه هم باید له منځه ولاړ شي یوه موضوع دا ده دویمه موضوع دا ده چې که چیرې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لارې موږ ګورو نو ملت باید یو موټی شي سره حکومت د ولس سره یا حکومت باید ولس وهڅوي تر څو چې د دوی څخه ملاتړ وکړي سیاسیون کوم حکومت تر اوسه خو حکومت نه لرو همدغه مشروع حکومت په راتلونکي کې دغسې خوشبیني موجوده ده چې امریکا یو سری حکومت رامنځته کړي اصل په سلو کې چون دا ور کوم ټکټ چې ګټونکی دی او ښکاري چې ګټونکی دی دوی په هیڅ وجه د چا سره معامله نه کوي او فکر نه کوم چې دغه کار وکړي حکومت به یو سری وي د دوه سري ګټه که موږ تاسو لیدلی وای یا حکومت لیدلی وای نو بیا احتمال د دې و چې دوه سری راغلی وای په اوس کې موږ تاسو وینو چې ولسمشر یو څه وایي اجرایه رئیس بل څه وایي هغه ملي ګټې چې باید د افغانستان دپاره پې تاکید وشي ولسمشر په یوه ور سره رواني اجرایه رئیس په بله رواني لنډه وړوکی مثال یې د څو ورځې مخکې چې موږ تاسو ولیدل د بهرنیو چارو وزارت رئیس جمهور یو څه ویل بهرنیو چارو وزارت بل څه ویل هغه د ملي ګټو موضوع وه په هغې کې هم اختلاف موجود و او د یو حکومت څخه دوه خبرې د دوه ټریبیونو څخه غږېدل دا په دې معنا چې په یوه پاچاهۍ کې دوه پاچاهان هیڅ ناممکنه ده چې دغه کار وشي او دغه نظام ګډوډېږي لکه څنګه چې قرآن شریف کې ویل شوي دي که چیرې دوه خدایان موجود وای دغه نظام چې کوم الهي نظام دی دغه به په دې ډول نه وای څه باید وسي اصولي صاحب اوسني وخت کې څه په کار د حکومت همدغه حکومت اوسني حکومت چې تر ډېره پورې خلک ورته ډېرې هیلې هم لري افغانان ورته هیلې هم لري څه باید وکړي اوسني شرایطو په پام سره څه باید وکړي چې بالاخره دغسې یو زمینه مساعده کړي چې هم سولې ته ورسېږي او د حکومت صلاحیت یا خپل واکونه په لاس کې واخلي په لومړیو کې دوی باید دغه پاشلی واک چې دوی پاشلی و دا یو ځای کړي اجرایه رئیس بل څه وایي هغه ملي ګټې چې باید د افغانستان دپاره پې تاکید وشي ولسمشر په یوه ور سره رواني اجرایه رئیس په بله رواني لنډه وړوکی مثال یې د څو ورځې مخکې چې موږ تاسو ولیدل د بهرنیو چارو وزارت رئیس جمهور یو څه ویل بهرنیو چارو وزارت بل څه ویل هغه د ملي ګټو موضوع وه په هغې کې هم اختلاف موجود و او د یو حکومت څخه دوه خبرې د دوه ټریبیونو څخه غږېدل دا په دې معنا چې په یوه پاچاهۍ کې دوه پاچاهان هیڅ ناممکنه ده چې دغه کار وشي او دغه نظام ګډوډېږي لکه څنګه چې قرآن شریف کې ویل شوي دي که چیرې دوه خدایان موجود وای دغه نظام چې کوم الهي نظام دی دغه به په دې ډول نه وای څه باید وسي اصولي صاحب اوسني وخت کې څه په کار د حکومت همدغه حکومت اوسني حکومت چې تر ډېره پورې خلک ورته ډېرې هیلې هم لري افغانان ورته هیلې هم لري څه باید وکړي اوسني شرایطو په پام سره څه باید وکړي چې بالاخره دغسې یو زمینه مساعده کړي چې هم سولې ته ورسېږي او د حکومت صلاحیت یا خپل واکونه په لاس کې واخلي په لومړیو کې دوی باید دغه پاشلی واک چې دوی پاشلی و دا یو ځای کړي چا سره معامله ونه شي لکه څنګه چې ویل کېږي معامله نه کېږي اصلا یوه خبر دوهمه دا وروسته دې چې دوی حکومت جوړوي باید د ټولو قومونو مشارکت پکې موجود وي د ټولو قومونو مشارکت په دې معنی نه ده چې همغه ټوپک سالاران نه د هغوی د لرې کې ځان هغه قومي ټیکهداران چې د افغانستان په نفع کار نه کوي هغوی خوب نه ویني وړ کسان د ټولو قومونو څخه راوغواړي هغه خال قومي ټیکهداران چې دي هغه د ټول قومونو استازیتوب نشي کولی هغوی یوازې د خپل جیب استازیتوب کوي او د خپلې ډلې هغه همغه ډلګۍ چې ده همغه د لیوانو مخکې یو لیوه رواني
او د همدغه لیوان پسې هغوی ته د نه ووایي او هغه نور پاک اشخاص چې راوغواړي د هغوی سره د په یو لار روان شي او سولې ته انشاءالله رسیږو. ډېر زیات مننه. الکوزی صاحب ستاسو په باور باندې